د ننګرهار مرکز جلال اباد ښار اتمه ناحیه 20م ګذر سیمه کې ښاروالۍ سره د همکاري مؤسسې یونپس له لوري د فرعي کوڅو او لښتيو د کانکرېټ کولو چارې روانې دي. د جلال اباد ښاروالۍ ویان وایي دغه پروژه د 9.5 میلیون افغانیو په لګښت د یونپس لخوا جوړیږي چې د ورځې څه د پاسه 160 کسان پکې په کار بوخت دي. د اتمې ناحیې په 20م ګذر کې د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت دغه پروژه روانه ده چې 923 متره اوږدوالی لري، 15.15 متره لنډوالی لري. دغه پروژه کې شاوخوا 160 کسان هره ورځ کار کوي. په نږدې راتلونکي کې به دغه پروژه په اساسي ډول ورغول شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د پروژې مسؤل انجینر په معیاري شکل د کار کولو ډاډ ورکوي. او زموږ موخه همدا ده چې کار په ښه نورم سره وشي او ډېر ښه سره سرته ورسېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دغو کوڅو په پخېدو سره له ګڼو ستونزو خلاص شول. دغه کوڅو مخکې ولس ته ډېر سخت مشکلات ځکه چې په دغه بارانونو کې اوبه به دلته جمع کېدلې، زنانو ته تکلیف و. موږ په هره کوڅه کې یوه مدرسه د زنانو او نارینهو خلقې لرو، دغه ته ډېر سخت مشکلات وو چې موږ ته کومه پروژه راکړې ده د دې سره زموږ ډېر مشکلات ختم شو. ولس ټول د دې پروژې نه خوشحاله دی. د جلال اباد ښاروالۍ له لوري اتمه ناحیه کې په پروژو د سار مسؤل انجینر وایي وخت پر وخت له دغو پروژو څارنه کوي او چاته د اجازه نه ورکوي چې له ټاکلي معیار پرته کار ترسره کړي. د دې پروژې د نظارت لپاره هر ورځ موږ راځو ساحې ته او کارونه د نږدې څخه چکو. په دې ساحه کې موږ د لابراتوار ټیسټونه اجرا کوو، همدارنګه د دې کیفیت کوالټي کنټرول د نږدې څخه څارو، کارونه ګورو. د ولس خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه پروژه انشاءالله په پوره معیاري ډول سره پر مخ وړل کېږي او کارونه ډېر سټنډرډ شکل سره مخې ته روان دي. جلال اباد ښاروالۍ سره همکاري مؤسسې یونپس سږ جلال اباد ښار 9 ناحیو کې 42 پروژې پلان کړې وې. مسؤلین وایي دغه مؤسسې را روان کال بیا له 500 تر 80 پروژو پلان کولو ژمنه کړې.